عزتمندو کتونکو ټول مېلمانه برابر شو جنگ در روانېږو سکو جنگ در روانېږو ها بسم الله کې بس مېلمانه برابر ټول مرګري راغلي چپکه در پیښور لاهور ټول ډېر مننه منټسټ ول مرغه ټول بس شکر الحمدلله خو ټول عزت روانېږو پوه شوې جنگ لا موږ سره اوسېږي السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه ملک شازیب او زه منجن ماما ګرانو عزتمندو کتونکو نن چې زموږ کوم پروګرام دی هغه سباره کې دی او منجن وي جی بالکل نن زمونږ د پښتو نیوز چې کوم سی او دی جاوید خان یوسفزئی صاحب د اغي د زوی چې کوم دی واده دی اور اغي کې ډیر زیات مختلف ملمانم راغلي شرکت په کې وکړو او دا غي نه به خوندونو مازیم اخلو او تاسو له بکور جم درکو نو موږ سره اوسئ جی بالکل څنګه چې منجنو ویل ته هنرمندان هم را روان دي کلی خلک هم را روان دي نور مشران را روان دي هغه مشران سره مو خبره طرف کو نو موږ سره اوسئ موږ مخکې ورځو او د واده سره شریک کو او د واده زلمی سره هم خبره طرف کو موږ د واده زلمی سره دا وخت ولاړو دنه دوه تاسو کوو خو که جواب په خاونه کې راکو خو ډیره بخیر السلام علیکم وعلیکم السلام واده ډیر زیات مبارک شه خو دا ځان چې شهید کو کنه نو څنګه محسوسه بس دایم تاسو مغامه منیر صاحب موږ سره ولاړ دی اکل منیر صاحب دی د بدر منیر چې کوم زمونږ لیجنډ او زمونږ کوم د فلمونو غټ سٹار تیر شوی د پورا پاکستان د پورا ورلد د پښتو فلمونو هم داغي زوی دی هغه سره مې دوه خبرې ترې کوم السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ته ویلکم کو هرکلیر تکو د جاوید صاحب د زوی په واده کې او دویمه خبره ده چې مردان تراله واده کې شرکت کو څنګه محسوسوي جی نه دا خو د څه دغه لکه دا زموږ جاوید صاحب چې زموږ د دې لکه تر او دا لکه واده د مونږ رالو ډیره په خوشحالي رالو او ډیره د خوشحالي خبره ده او مونږ ټول مردان تر دې مبارکي ورکو ډیره زیاته مننه موږ تاسو ته هرکلی کو په مردان کې او واقعي چې جاوید صاحب د دې د والد صاحب په دغه کې ډیر زیات خدمت کړی دی ډیره منډه ترلې والدي نو دې مازیری وکړه او خپل حق ادا کو ګرانو عزتمندو کتونکو دا ما سره شمشیر موجود دی چې سوات نه راغلی دی د شهید خان پیټرشن سره تعلق ساتي هغوی سره خبرې درګو جی بالکل نن د جاوید یوسفزئی صاحب د زوی واده دی تاسو هم راغلی شرکت مو پکول وکړو په دې موقع څه څه وینا کوي ته زه خو ول ټول نه مخکې ستاسو شکرګزار یم د پښتو نیوز چې یاره دوی په هر سخت لمحات کې زمون خواله راځي او د هلې ځلې کوي زیات مشکور یم ستاسو د کیمرامین او بیا دا پیغام ورکوم جاوید صاحب ته چې زمون د شهید خان فدریشن نه ستاسو د زوی دا واده بار بار مبارک شه او تا د خراجي تحسین پیش کوم چې تاسو دلته راغلی او په داسې ماحول کې تپوسونه کول دا ډېر ګران کار دی مشکور یم ستا شهید صاحب او خراجي تحسین پیش کوم تاسو ته او بیا جاوید یوسفزئی صاحب ته جی ګرانو
عزتمندو کتونکو دا وخت چې ما سره کم هنرمند ولاړ دی د حبیب تکالی احمد ای هم په دې واده کې شرکت کړی دی هغوی سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه لرو؟ ټاک خیر دی. شکر دی د الله کرم دی. دا نن خو د جاوید صاحب د زوی واده دی واده کې مو شرکت کړی دی څه وینم دی؟ نو بالکل د جاوید یوسفزي صاحب د زوی واده دی او زموږ د مخه ستاسو ټول مردان ته مبارک شه او جاوید صاحب ته مبارک شه. بله خبره دا ده چې دا څومره دلته را ټیم را جمع شوی دی که نه څونه ګروپ نو دا برکت صرف د بدر صاحب دی. دا موږ د بدر صاحب مینې ټول یو ځای کړي یو او مړي ژوندی چې شروع شوی دی زموږ د ټولو ملګرو د بدر صاحب په وجه باندې شروع شوی دی. نو الله تعالی دې هغه له هغه ځای ګلو ګلزار کړي او دې ته یې واده الله تعالی ډېر مبارک کړي او ستا د چینل هم ډېره مهرباني یار. تاسو بس چا فلمونه ډرامې کته چې تاسو فلم انډسټري ته وروته ما خو مین خو زه الله دې وبخي په بدر صاحب باندې او د بدر صاحب د وجه زه اکټر شیم او د فن سره زما مینه پیدا شوې ده. څه پیغام ورکول غواړئ خپل کتونکو ته؟ بس خپلو کتونو ته دا پیغام ورکوم چې ښه فلمونه ګورئ او د ګندو فلمونو خلاف اوسئ. داسې فلمونه ګورئ کوم به چې بدر صاحب دی وخت کې جرم وسده، بندیوان، اقرار، خانه بدوش، هوربل، کوم چې شاهد خان دي کوم فلمونه جوړ کړو، هغه فلمونو کوم چې ممتاز علي خان صاحب جوړ کړو، نور کوم ډایرکټران چې دي بلیک اینډ وایټ دور کې فلمونه خو کلر کې خو او اوس فلمونه چې دي نو الله دې وکړي چې دا ښه جوړیږي. بچا پسې نه وایو د یو سړي کاروبار وي خو مطلب ښه کار کیږي نو خلک به په مینه هم ګوري او مطلب پښتانه نو پښتون صادر ټوپه واسکټ دا پښتو شان دی او دغه پکو پینټ شرټ چې دی کنه دا پښتو کې لګ جینې ته کا چي او کسړی ته مچي لګ به مناسبه ده. ډېر شکر. خوشاله اوسې آباد اوسې ستام ډېر مهرباني. جی بالکل دا حبیب تکالی سره مون خبر تر وکړې زمون پورم بجاری وي مون مخکې ورزو مون سره اوسې جی. ما سره وصال خیال صاحب موجود دی هغوی سره خبرې ترې کوو ایوم په واده کې شرکت کړی راغلی دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخکې د جیمون خرکلي وایو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. جی بالکل د جاوید صاحب د زوی واده د فرحانو تاسو هم راغلی تاسو څه وینا ده؟ بس زړه د کومې مونږ جاوید لالا د دې بچي د فرحان خان د واده په خوشحالۍ کې مونږ ډېره مبارکي ورکوو. زما بابا هم راغلی دی، مشر ور انور خیال مې هم راغلی دی. نو بس جاوید لالا په مونږ ګران دی نو بس هغه مینې سره دا موږ ټول والله هغه خوشحالۍ کې حاضر شوي او الله دې بس دا خوشحالي به بختوره کړي. ټیک دی جی. او بس زړه د کومې والله بیا مبارکي ورکوم. خپل مینوال ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو بس مینوالو ته خو د خوشحالۍ ورځ ده نو بس د خوشحالۍ په حق نه دا ده چې د خپلو مشرانو خدمت وکړئ، عزت یې وکړئ د مور او پلار نو انشاءالله په هر ځای کې به خوشحاله یې او چې چېرته قدم ایږدئ نو خاورې به درله سره کېږي. جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا ما سره اوس انور خیال صاحب موجود دی یقینا تاسو به پیژنئ هغوی سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تاسو هم جی راغلی په دې خوشحالۍ کې شرکت کړی دی نن د جاوید صاحب د زوی واده دی تاسو هم راغلی څه وینا ده مو؟ نو بس خدای دې ډېر بختور کړي او مونږ جاوید خان ته مبارکي ورکوو، اقبال خان ته مبارکي ورکوو او فرحان چې د چا واده دی هغه ته مبارکي ورکوو. خپلو کتونکو څه پیغام ورکول غواړئ اخره کې مینوالو ته؟ بس مینا محبت ورته دی نور څه نشته دی. جی بالکل دا انور خیال صاحب دیو ته هم مبارکبادي پیش کړه موږ پورم بجاری وي موږ مخکې ورځو. فرحان یوسفزی د زړه د کومې نه مبارکي وایم الله دې دا لوی سفر دا چې کوم نوی سفر اختیار کو دا دې د برکتونو د دعاګانو سره خدای سر ته ورسوي او ټول عمر د خدای خوشحالۍ ورکوي او چې جاوید یوسفزی صاحب د اولاد په خوشحالو پوه شي د اولاد هم دغه خوشحالي همدغه واده بیا به له خیره وصي کېږي بیا به انشاءالله راځو ډزې مدې به هم کوو انشاءالله.